هند له طالبانو سره پرمختللې وسلې مرسته کوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. هند له طالبانو سره پرمختللې وسلې مرسته کوي. د راپورونو له مخې هند د طالبانو ځواکونو د تجهیز لپاره پرمختللې وسلې او ټکنالوژي برابرې کړي. دا مرسته د طالبانو د ځمکنیو، هوایي او توپچي ځواکونو لپاره ګڼ پرمختللي تجهیزات لري چې د سیمې امنیت، توازن او د طالبانو د دفاعي وړتیا لوړولو هدف لري. هند د طالبانو ځمکنیو ځواکونو لپاره نوي ټانکونه برابر کړي چې د جګړې په ډګر کې د هغوی ځواکمنتیا زیاتوي. همدارنګه وړوکې لویې بې پیلوټ الوتکې هم د طالبانو د هوایي عملیاتو لپاره چمتو شوي چې د څارنې، استخباراتو او بریدونو لپاره کارول کیږي. په دې مرسته کې پرمختللي ارتباط او کنټرولي سیستمونه هم شامل دي ترڅو طالبان وکولی شي د عملیات پر مهال ځواکونه په همغږۍ او چټکۍ سره کنټرول کړي. هند د طالبانو ځینې ځواکونه په نوي وسلو کارولو کې روزي چې د هغوی تاکتیکي او دفاعي وړتیا لا زیاتې کړي. طالب چارواکو د هند مرسته ستایلې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغان امنیتي سکتور د ودې او د طالبانو دفاعي وړتیا لوړولو سبب شي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې د دې اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د وسلو د دې ډول مرسته ممکن سیمه ییز ثبات ته خطرونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې د پرمختللو ټانکونو، بې پیلوټ الوتکو، درنو توپونو او د لرې واټن توغندیو ترڅنګ نور پرمختللي تجهیزات هم د طالبانو د عملیاتو لپاره چمتو شوي دي. هند پلان لري په راتلونکي کې د طالبانو د ځواکونو لپاره نوې پرمختللي تجهیزات او مرستې هم برابرې کړي چې د هغوی ځواکمنتیا نوره هم لوړه کړي. د حقیقت چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.